په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو له پیلېدو سره دوی وایي چې په دغه هیواد کې خپل مالونو او شتمنیو ته اندېښمن دي. په پاکستان کې افغان کډوال وایي د مارچ د 21 ضرب الاجل له پای ته رسېدو وروسته په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په شدت سره روان دی. د افغانانو په منځ کې داسې کسان هم شته چې ان افغانستان د تلو کرایه هم نه لري او افغان کډوال د خپلو هغو شتمنیو او مالونو په هکله چې په دغه کمه موده کې ونه توانېد خپلې معاملې د پاکستان له خلکو سره تصفیه کړي د جدي خطر د مخ کېدو له امله اندېښمن دي. په پاکستان کې ځینې نور افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو وضعیت اندېښمنونکی ګڼي او زیاتوي چې ښځې او ماشومان هم د پاکستاني پوځیانو له لوري نیول کېږي. له دې سره هم مهال د عامې روغتیا وزارت سرپرست په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ځورولو په اړه وایي د کډوالو شتمني او مالونه باید له هغوی په زور وانخیستل شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقاني له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستنې د روانې لړۍ په اړه ویلي دا د ټولو نړیوالو اسلامي او ګاونډیتوب اصولو خلاف عمل دی. ورور دغه سامانونه ټول خلکو نه پاتې سول. دا خدای ته وګورئ چې سامان را نه وړئ ور ورته واچوئ. ورور ګل ته خلکو ورته ور واچوه هم پرې نه ښودل نه دې پرېږدي وهي ټکوي. خو پاکستان حکومت له اوږدې مودې راهیسه وخت په وخت له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ساتلې او دمه په دمه هلته د دوی د مشرېدو نیټه غځولې او یا هم ځانګړې نیټې د ضرب الاجل په توګه ورته ټاکلې دي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې د کډوالو کارت لرونکي افغانان د روان میلادي کال د جون تر پایه په پاکستان کې پاتې کېدلی شي، خو ځینې افغان کډوال شکایت کوي چې له دې اعلان سره سره هر ډول اسناد لرونکي افغانان له یوې مخې په پنجاب، بلوچستان او سند ایالتونو کې نیول کېږي. دوی وایي تر نیول کېدو وروسته داسې ځانګړي مرکزونو ته لیږدول کېږي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او دوی پکې تر 6 ورځو ساتل کېږي چې له کړاو سره پکې مخامخ کېږي. دغه افغانان شکایت کوي چې د خپلو کورنیو د توکو راټولولو ته هم وخت او فرصت نه ورکول کېږي او له ډیر محدود سامان سره په یوه ګاډۍ کې څو کورنۍ کېنول کېږي او پر تورخم یا سپین بولدک اړول کېږي. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي چې په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې له خیبر پښتونخوا د افغان سټیزن کارت لرونکي زرګونه کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. همدارنګه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د اسانتیاو او ښه مدیریت په موخه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د همغږۍ ناسته ترسره کړې چې په دې ناسته کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر ویلي دي چې د راستنېدونکو کډوالو ښه مدیریت د هغوی ستونزو ته رسېدنه او له ټولنې سره یې اغېزمن ادغام زموږ له لومړیتوبونو څخه دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې هڅه کوي چې د ټولو اړوندو ادارو او همکارو مؤسسو په همکارۍ د دغو ستونزو د حل لپاره عملي ګډ او همغږي ګامونه واخلي. په ناز کې په ځانګړي ډول د تورخم، سپین بولدک او نور سرحدي سیمو وضعیت ته پاملرنه وشي او هغه کډوال چې هیواد ته راستنه کېږي د لنډمهاله استوګنې ځایونو، بیړنیو روغتیایي خدماتو، د کډوال د ثبت او تثبیت او نورو ابتدایي او اساسي خدمتونو د برابرولو پر څرنګوالي مفصل بحثونه وکړي. همداراز د ناستې په پای کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو اداري معین په مشري یوه پلاوي ته دنده وسپارل شوه ترڅو په تورخم کې د کډوالو پنډغالي څخه لیدنه وکړي او د شته اسانتیاوو او اړتیاوو په اړه به خپل راپور له وزارت سره شریک کړي.